سلامونه دوستانو، نن به داسې ډاونلوډر درته وښیم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک ویډیوونه په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. اوس راځم انسټال باندې کلیک کوم، بیا راځم ورته لیکم فایل په نوم سره ډاونلوډر دی، تاسو به دا ډاونلوډر انسټال کړئ. هغه ډاونلوډر انسټال شولو، همدغه ځای څخه هم اوپن کولی شئ. اوس راځم فیسبوک باندې کلیک کوم، بیا راځم په دغه اپشن کلیک کوم. اوس دې کې کومه ویډیو تاسو ډاونلوډ کوئ، پر دې مثال زه همدغه ویډیو ډاونلوډ کوم. بیا به راشئ په دغه شیر به کلیک وکړئ په فیسبوک کې، یعنې ورته به همدغه لینک کاپي کړئ، بیا به په دې غټ بټن ووځئ، بیا به راشئ همدغه ډاونلوډر فایټ ایل په نوم سره په دې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ په دې ایپ باندې به کلیک وکړئ، نو ویډیو ډاونلوډ به روان شي. ډاونلوډ د 100% ته ورسېږي نو ویډیو به ډاونلوډ شي. کله چې ډاونلوډ شو تاسو ویډیو همدغې ویډیوز نه کتلی شئ او ګیلري څخه هم کتلی شئ. همدا قسم انسټاګرام یا ټیک ټاک سره ویډیو ډاونلوډ کوئ او په همدې طریقې سره به تاسو لینک کاپي کړئ او همدغې ایپ کې صرف کلیک وکړئ نو تاسو ته به ویډیو ډاونلوډ شي. همدا څنګه کولی شو چې فیسبوک، انسټاګرام او ټیک ټاک څخه ویډیو ډاونلوډ کړو. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.